دی د امریکا تر ټولو مطلوب او لوی دشمن دی. تر شاوخوا یوې لسیزې وروسته امریکایي استخباراتو بالاخره اسامه بن لادن په پاکستان کې په یو کور کې وموند. سیل مخفي شپږ ډله چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یوه فوق العاده روزل سوې ډله ده او د یو تاریخي نیولو یا وژلو ماموریت لپاره ګمارل سوې وه. دوی له کلونو راهیسې د خبردارۍ ته په تمه وه. دا د یو داسې پټ ماموریت د نننۍ کیسه ده چې په تاریخ کې ډیر شهرت لري. خوشحالي ډیریږي او هر یو لا ډیر جدي کیږي. تګ حتمي دی او هغه هم په نیمه شپه کې. مخفي شپږ ډلې دا خطرناکه چاپه څنګه پلان کړه او څنګه نږدې و چې ناکامه سي. اوس پټ عملیات شروع دي. اسامه بن لادن نیسي. د نیپټون سپیر عملیات دوه بلاک هاک څرخکې چې د امریکا د بحري ځانګړو ځواکونو یا نیوي سیلز یوه ډله پکښې ده د پاکستان د ایبټ آباد ښار یوې ودانۍ ته نږدې کیږي. دوی باور لري چې اسامه بن لادن هلته دی مګر وروسته یو ناورین جوړیږي. اکثره وخت عملیات د پلان مطابق نه ځي او یو ناڅاپي پیښه حتما پیښیږي. یوه چورلکه سقوط کوي، د کور په دیواله کې مښلي او لاندې د ځمکې سره ټکر کیږي. اوس یې وخت دی چې باید ویښ وسو ځکه هر ګړی امکان شته چې د دښمن ځواکونه دې پر موږ راسي. سیلز ډلې ته د زیري کولو موقع په لاس نه ورغله. اوس هره ثانیه ډیره حساسه ده. د ځانګړو ځواکونو ډله باید ژر تر ژره ځانونه د نویو حالاتو سره عیار کړي. څه چې له تاسې تمه کیږي هغه دا ده چې پریکړه وکړئ چې آیا کور ته داخلېدل ګواښ دی که نه دی. دوی کور ته د چاودنې په مټ لاره جوړه کړه. باید سمدلاسه غبرګون وښیه. د کوم ګواښ پیښیږي باید اقدام وکړي. دا ځانګړې ډله د هر ډول حالاتو لپاره روزل سوې. دا د بن لادن د موندلو او نیولو وروستی پړاو دی. دا لټون شاوخوا 10 کاله وړاندې پیل سوی و. د سپتمبر پر 11 د امریکا پر خاوره د معاصر تاریخ تر ټولو خونړي بریدونه وسول. شاوخوا 3000 نفر پکښې متاثره سول. ولسمشر بوش وعده وکړه چې د بریدونو شاهکار او د القاعده مشر اسامه بن لادن به نیسي او محکمې ته به یې راولي. څنګه چې زما په یادېږي په غرب کې د تیر وخت یوه جمله وه چې وایي ژوندی یا مړ یې غواړم. د 2001 کال په سپتمبر میاشت کې امریکایي پوځ د افغانستان د تورې بوړې تر غرونو پورې په اسامه بن لادن پسې ورغلل. دی په دې بریالی سو چې د هغه ځای څخه ووځي. موږ تل د لټون په حالت کې وو. موږ د استخباراتو راټولولو هر ډول طریقه کاروله، هغه که بشري استخبارات وو که د مخابراتو له لارې ول. نږدې 10 کاله بن لادن وتوانېدی چې د امریکایي ځواکونو څخه پټ ووسي. موږ اسامه بن لادن او د هغه جهادي ډله لا نه ده پیدا کړې. تاسو پوهیږئ چې هغه چیرې دی؟ کیدای سي وژل سوی وي، کیدای سي سخت زخمی وي، کیدای سي په افغانستان کې وي یا کیدای سي کوم بل ځای وي. بن لادن بیخي لا له مخکې پوهېدی چې پر هیڅ برېښنایي توکي اعتبار نه دی پکار. دی د افغانستان د تورې بورې په غرونو کې د ټلیفون څخه د کار اخیستو په خاطر نږدې ووژل سوی وای او تر ټولو لومړی څه چې ده وکړل هغه دا وه چې هر هغه برېښنایي توکی چې د ده ځای ښودلی سي د ځانه څخه یې لرې.
د مخابراتو محدودې کارونې د القاعده مشر او د هغه د نږدې کسانو لپاره دا ممکنه کړه چې د څارنې له سیستمونو څخه پټ پاتې سي. موږ د ده نوم بیخي کم اورېدی ځکه د ډېرې اړیکې نه نیولې. ما په فکر په القاعده تنظیم کې ډېر کم خلک پوهېدل دی چیرې و. داسې معلومیږي چې بن لادن د ځمکې د سره ورک شوی دی. یوازینی شواهد د ده انځوریزې دي چې دی یې خپروي او امریکا ته ګواښونه پکښې کوي. موږ حتی داسې شیانو ته هم پام کاوه لکه بوټي، رڼا او ځمکه ترڅو پوه شو چې ویډیو چیرته اخیستل شوی. دا مو هم ارزول چې د هغه روغتیا څنګه ده یا د کوم خاص لغاتونه کارولي او کنه. دا مو هم څیړل چې آیا دا پیغام د پیروانو لپاره یو عام پیغام دی کنه کوم پټ څه پکې ځای پر ځای شوی. بن لادن داسې یوه لار موندلې وه چې لا یې هم خپل تنظیم ورباندې کنټرولولی سو. هغه یوازې پر یو څو نفر باور کوي، قاصدان او د ته معلومات راوړي، د جګړو خبرونه ورکوي، د ده اوامر په همدې ډول تر نورو رسوي. په تېره لسیزه کې امریکا یو څه پرمختګ کړی دی. لوړپوړي القاعده مشران نیول سوي او پوښتل سوي دي. د القاعده تنظیم د مهمو او اصلي پلان جوړونکو نیول ځکه ډېر مهم و چې له هغوی څخه به د موقعیت اړوند معلومات اخیستل کېدل. یعنې هغه سړی چې موږ به په پسې یو چیرې دی، نو ممکن تر ټولو لومړۍ پوښتنه دا وای چې اسامه بن لادن چیرې دی. د دې ټولو بریاو سره سره هغه اصلي دښمن اوس هم د لاسرسي وړ نه دی. هغه وخت چې ولسمشر اوباما په 2009 کې رئیس جمهور سو، ډېر خلک په دې باور و چې دی به هیڅکله ونه نیول سي. د ده ذکر ډېر کم، یعنی بیخي کم کېدی. بن لادن ډېرې کمې انځورې جوړوي، خو جوړوي یې. کله چې هغه ویډیو خپاره کړي نو دولتي او استخباراتي کړۍ سمدلاسه راپارېږي. مګر په CIA کې تحلیل کوونکي تر اوسه په نوو شواهدو پسې ګرځي. دا چې دا تنظیم څه ډول کار کوي په اړه یوازینی موجود معلومات د بندیانو معلومات دي او د دوی څار دي. د قضیې افسر وړاندیز کوي چې د القاعده شبکې جوړښت دی وڅېړل سي. یعنی دا دی معلومه سي چې بن لادن خپل پیغامونه د چا له لارې استوي چې دته د پټېدو موقع په لاس ورکوي. شنونکي باور لري چې د دې پوښتنې ځواب به هغوی بن لادن ته ورسوي. چا ویل دلته څه سته، چا ویل هلته څه سته، او د کلونو دا معلومات چې راټول شول نو ورو ورو هر څه روښانه شول. د کلونو نه امیدوي وروسته تحلیل کوونکي په دې باور دي چې یو څه یې ترلاسه کړي. کله چې موږ جهادي ډلې وڅېړلې او یا که ته په تاریخي ډول نظر ور واچوې، دوی د غرب په ډول تنظیمونه نه دي. که یې د خطر په اړه خبرې وکړې نو په دې کې به یو څو د دوی کومک کوونکي وي. څوک به یې چندره ټولونکي وي. د تنظیم په لوړه کچه کسان ته که غور وکړې نو دوی تل یو د بل سره خبرې نه کوي، دوی سره تړلي نه وي. هغوی پوهېدل چې یو قاصد موجود دی او دا خبره هغوی په ګوانتانامو بې او نورو زندانونو کې له لومړي تحقیقاتو څخه ترلاسه کړي وه چې یو ځانګړی قاصد هم سته. د القاعده بندیانو د بن لادن اعتباري قاصد افشا کړ چې د الکویتي په نوم نومول سوی د کویت یو نفر دی. تر څېړنې وروسته یې د ده اصلي نوم چې سید احمد و پیدا کړ. که چیرې امریکا دی پیدا کړ، شاید چې د ده مشر هم پیدا کړي. کله چې د خلیج او پاکستان ترمن سفر کاوه، د هغه د موبایل د خبرو د څار له لارې هغوی په دې پوه شول چې هغه لا هم د القاعدې له لوړپوړو مشرانو سره په تماس کې دی. له هماغه وخته دوی په پاکستان کې د هغه تعقیب پیل کړ. کله چې دوی دی تعقیب کوي، د CIA کارکوونکي د الکویتي په چلند کې یو ډېر شکمن حرکت ته متوجه شول. دا چې د خپل ټلیفون بنداوه او له نقشې څخه به ورکېدی، دوی ته دا ډېر نابلده حرکت ښکاره سو. دا هغه څه و چې امریکا یې فکر کولو ته اړ ایست. دا د هغه ډول فوق العاده اقداماتو له جملې څخه و کوم چې ښایي د نړۍ تر ټولو ډېر تعقیبونکي کسان یې ترسره کوي. راځئ چې دا نفر وڅارو. اصلي پرمختګ هغه وخت وسو چې مامورینو د قاصد موټر تعقیب کړ. د دوی د حیرانتیا وړ خبره دا وه چې موټر د ابټ آباد ښار په څنډه کې یو استوګنیز کور ته روان و.
یو داسې ښار چې د پاکستاني پوځي حضور پکستا او له پلازمینې اسلام آباد نږدې 1 ساعت لرې دی. دا ځای د پاکستان د ویسټ پوینټ په نامه ځای دی چې یو له غوره پوځي قرارګاهو څخه دغه ښار د پوځ لومړی مرکز دی. CIA د کور څارل پیلوي. څارنه دا ښیي چې قاصد الکویټي د خپل ورور او خپل کورنۍ سره د لې اوسېږي، مګر دوی یوازې نه دي. دوی د غیر عادي لوړو دیوالونو شاته اوسېږي. هلته نور اوسېدونکي هم دي، شاید بله کورنۍ وي چې د دغه ودانۍ په لوړ چت کې اوسېږي. کله چې دوی د تمرکز یو ټاکلی ځای پیدا کړ، نو ټول تخنیکي امکانات یې د همدې ودانۍ پر لور راوګرځول. هیڅ لګښت ونه سپمول سو، سپوږمکۍ ورته راوړل سوې او هر ډول تخنیکي او پټ امکانات چې پر ځمکه شوني وو په کار واچول سو. د څارنې د راپورونو لومړنۍ ارزونه هیله بخښونکې ده. دوی تر اوسه هم په صحیح معنا نه پوهېږي چې د ایبټ آباد په هغه کور کې څوک دي، مګر دوی شک لري چې یو مشر خو پکښې دی، هغه که د القاعده وي یا د کوم بل تنظیم. د دې معلومول به اسانه نه وي چې دا ناڅرګند مشر څوک دی. ابټ آباد له پوځي چارواکو، استخباراتي او امنیتي مامورینو څخه ډک و چې د پاکستاني پوځ د ساتنې لپاره یې ځای پر ځای شوي وو. له همدې امله دا یو ډیر سخت او پیچلی عملیاتي چاپیریال و. دا کار دومره ستونزمن و چې CIA په پیل کې خپل تمرکز یوازې له فضا څخه پر څارنه باندې وکړ. سپوږمکۍ ورځ او شپه د دې هڅه کوله چې عکسونه واخلي چې هلته دننه څوک دي. برېښنایي وسایل په کار ولوېدل چې د همدې ځای لیږدول کېدونکي ایمیلونه، پیغامونه یا د موبایل خبرې کشف کړي. دا یو نوی ماډل څارګر الوتکه ده چې د پاکستان په فضا کې الوتنې کوي تر څو د کور دننه فعالیتونه معلوم کړي. د اونیو فضایي څارنې وروسته هڅو مثبته پایله ورکړه. امریکایي استخباراتي ډلې وتوانېدې چې دا معلومه کړي چې په انګړ کې کله ناکله یو نفر قدم وهي، مګر داسې معلومیږي چې له کوره د باندې نه وځي. تحلیل کوونکي قانع سول چې دوی یو ډیر مهم هدف پیدا کړ. دوی هغه ته د پیسر یا قدم وهونکي لقب ورکړ. قدم وهونکی ډیر جګ دی. د بن لادن قد هم 6.4 دی. دا یو زړه راښکونکی نښه ده، مګر د نانږدې کېدو هڅه چې دا تایید کړي چې دا بن لادن دی خطرناکه ده. اوس خنډ دا و چې موږ ګمان کاوه یو مهم هدف مو پیدا کړی، خو پوښتنه دا وه چې آیا دا کس دومره لوړ رتبه دی چې د هغه لپاره یو داسې عملیات پیل شي چې ښایي له پاکستان سره د اوږدمهاله اړیکو د خرابېدو سبب شي. CIA د اصلي سړي د شتون د تایید په مخه هلته جاسوسان وګمارل. CIA د همدې ودانۍ د څار لپاره یو محفوظه کور درلودی چې هلته پکې پاکستاني جاسوسان وو. خلکو هم د CIA لپاره جاسوسي کول او هدف یې دا و چې معلومه کړي څوک د باندې راوځي، څوک د ننه ځي، څو کسان هلته ژوند کوي او څوک له ودانۍ سره راشه درشه لري. ښځې او کوچنیان وو چې هلته به اوسېدل، له کور څخه به تلل او راتلل. دوی به سودا کولو ته تلل، خو داسې معلومېده چې ډېر وخت به ماشومان دننه وو. خو دوی هغه لوړ قدي نفر چې دوی ورته پیسر یا قدم وهونکی ویل هېڅ کله ونه لیدی. دوی هغه ونه لید چې له کور څخه راووځي، نو دې نور شکونه هم راپورته کړل. جاسوسانو ډیر ژر د اوسېدونکو د مشکوکو او غیر معمولي چلندونو راپور ورکړ. دې کور له د باندې نړۍ سره هیڅ ارتباط نه درلود. هلته د سټلایټ یوه کاسه وه، مګر د ټلیفون لاینونه نه وه. د برېښنا د لاینونو په شمول نور اضافي لاینونه کور ته نه وتللې، نو داسې ښکارېده لکه دوی چې له برېښنا پرته ژوند کوي. کله چې د ایبټ آباد ودانۍ تشریح کول، زما لومړنی غبرګون دا و چې دا یو غیر عادي څه دي. ګاونډیان وایي چې د ودانۍ اوسېدونکي له چا سره کار نه لري. کله ناکله څوک ورته راځي او عجیبه دا ده چې دوی خپل کثافات سوځي. په واشنګټن کې تحلیل کوونکي اوس هم کوشش کوي چې معلومه کړي په ودانۍ کې ارزښتناک هدف څوک دی، خو پریکړه وسوه چې ولسمشر ته د وړاندې کولو لپاره کافي معلومات شته. د ولسمشر اوباما د ترهګرۍ ضد او استخباراتي لوړپوړي چارواکي هغه ته ورغلل او ورته ویې ویل زموږ ګمان دی چې موږ شاید د بن لادن موقعیت پیدا کړی وي، که څه هم 100% کې باوري نه یو، خو ټولې نښې چې موږ یې له کلونو راهیسې لرو همدا ځای ته اشاره ده. اوباما محتاطانه خوشبین وو، ځکه دا تر ټولو جدي او کره معلومات چې د بن لادن د ځای په اړه یې ترلاسه کړي وو.
Once the intelligence reached a point where کله چې استخباراتي معلومات داسې کچې ته ورسېدل چې موږ نسبتاً ډاډه شو، نو بله پوښتنه دا وه چې په عملي ډول باید څه وکړو. what should we do operationally? د ولسمشر څو نږدې سلاکاران راوغوښتل سول ترڅو د نوي هدف په اړه بحث وکړي. د ولسمشر په ذهن کې ډېرې پوښتنې وې. هغه ویل چې په نظامي ډیپلوماټیکه او سیاسي برخه کې زه څه کولی سم. نو د او د سلاکارانو د هدف په اړه خبرې شروع کړې او پوځ و CIA ته دا دنده ورکړه چې که بن لادن هلته وي باید څنګه عملیات وکړي. په رسمي ډول د وضعیت خونې غونډې شتون نه لري. محرم رازونه یوازې د سپینې ماڼۍ د څو کسانو سره شریک کیږي. کله چې به دا غونډې په سپینه ماڼۍ کې کېدې، نو ان د ملي امنیت د لوړپوړو چارواکو د ورځنۍ مالویشتونو په لیست کې هم نه ثبتېدل. یوازې به په کلیزه کې یوه خالي خانه وه. اوس غم دا دی چې که چیرې بن لادن د هغه ودانۍ د اوسېدونکو په منځ کې وي، نو کېدای سي د پلان د عملي کولو مخکې د دې ځایه ووځي. شاید له دې ودانۍ څخه د وتلو پټې لارې یا ځمکني تونلونه وي. باید ژر عمل ترسره کړي. د CIA مشر لیون پنیټا غواړي لوبې ته بل مخ ورکړي. هغه د امریکا د ځانګړو ځواکونو مرستیال قومندان ویلیام مکریون راوبللو. ویلیام مکریون په ټولنه کې د خپل ډبل آواز او جذابیت په سبب یو مشهور شخصیت بلل کیږي او سرتیری یې خوښوي. He has always been hard charging, good, clear. هغه تل زړور، روښانه فکر لرونکی او پرېکنده سړی پاتې شوی. دی پوهیږي چې نوې جګړې بدلون مومي او ځانګړي عملیات باید انعطاف پذیره وي. مکریون د جساک یا د ګډو ځانګړو عملیاتو قومنده پر غاړه لري. هغه د بلاک اپس یا تورو عملیاتو په اړه کتاب هم لیکلی دی. اوس دی باید یو پلان جوړ کړي. په تیرو لسو کلونو کې د استخباراتو او ځانګړو عملیاتو ماشینري ډیره پرمختللې ده. د ترهګرۍ ضد عملیاتو نړۍ، بلکې په ټولو کې د ګډو عملیاتو نړۍ، که هغه د سمندري غلو پر ضد وي، که د ترهګرو، که د نشهیي موادو د قاچاقونکو پر ضد وي، په بېساره ډول بدله سوې ده. زما په فکر دا د سپټمبر د 11 د وخت سره د ورځې او شپې په څیر توپیر لري. په راتلونکو اونیو کې به د هغه ټیم دا معلومه کړي چې آیا د هدف پر ضد عملیاتو لپاره کافي استخباراتي معلومات شته، او کوي نو کوم ډول عملیات امکان لري او کومه عملیاتي قطعه تر ټولو ښه عملیات ترسره کولی شي. مکریون دا څیړي چې ځایي فعالو جاسوسانو څه موندلي، د سپوږمکۍ انځورونو او د مخابراتي خبرو د شننې له لارې یې څه موندلي دي. د استخباراتو د څیړنې وروسته مکریون اماده دی چې ولسمشر او خپلې ډلې ته 3 انتخاب ورکړي. په لومړي انتخاب کې د B-2 الوتکې لخوا د پراخو بمباریو عملیات و. د دې عملیاتو پایده دا و چې په ودانۍ کې شته خلک به ټول ووژل شي. خو د دې کار کمزوري دا و چې ته به هیڅکله نه وای مطمئن چې بن لادن هلته و. بل انتخاب د بې پیلوټ الوتکې په واسطه عملیات و، کوم چې مخکې د القاعده پر وړاندې ښه نتیجه ورکړې و. د ولسمشر 2 مشران سلاکارانو د دې مشوره ورکړه چې یو کوچنی وسله دی وکاروي، لکه یو توغندۍ. خو نورو بیا دا ویل چې کېدای سي دا ډول عملیات ډېر تلفات رامنځته کړي. مګر د ډرون په برید کې دا ممکنه نه ده چې سړی پوه سي چې اوس بن لادن وژل سوی که نه. اوس نو فقط یو انتخاب پاتې دی. چې باوري سي چې هغه هدف دې ترلاسه کړي، په کوم څه چې ته راوتلې، هلته د کمنډویانو یو ډله ورستول و. د دې پایده دا ده چې ته خپل هدف وینې، ته به مطمئن یې چې ونیول سو یا ووژل سو. دا ډول عملیات ځانګړې خطې ترسره کوي، لکه نیوي سیلز قطعه. هغوی به هر شپه په ګاونډي هیواد افغانستان کې لسګونه شپني چاپې وهلې او دا کار یې کلونه کړی دی. نو له همدې امله هغوی تجربه درلوده، نږدې هم و او بن لادن یې د لسیزو راهیسې تعقیب کړی و. مګر پر محدودو استخباراتي معلوماتو د عملیاتو پلانول خطرناک دي. ان د میاشتو متمرکزو هڅو وروسته بیا هم باور نه و چې بن لادن دې په رښتیا هم په ودانۍ کې وي. په بیړه اقدام کول کېدای سي بې ځایه د لسګونو امریکایي ځواکونو ژوند واخلي.
څومره امکان و چې دوی به بریالي جنگ وکړي. تخنیکی ناکامي به څومره ممکنه وي. دا ټول هغه څه دي چې باید مخکې له مخکې ورته پلان ونیول شي. د ممکنه لاسته راوړنو په پرتله خطرونه وارزول شي. ولسمشر اوباما د خپل مسلک د تر ټولو مهمې فیصلې سره مخ دی. دی اړ دی چې د اقدام کولو بهترینه پلان غوره کړي. ودانۍ د هوا څخه بمبار کړي، د پټو عملیاتو یوه ډله ور واستوي او که یا تر هغو انتظار سي تر څو مطمئن سي چې بن لادن هلته دی. اولویت دا و چې مطمئن سو چې اسامه بن لادن ووژل سو یا ونیول سو، او د دې یوازینۍ لار دا و چې د کمانډویانو یوه ډله هلته واستوي او دا وظیفه ترسره کړي. دا چې ولسمشر د خپل انتخاب په اړه فکر کوي، یوې ځانګړې عملیاتي ډلې ته امر کیږي چې دې وظیفې ته ځانګړي غوره سوي کسان ځانونه آماده کړي. دوی تر ټولو غوره دي. د سمندري پوځ هغه محرم او د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره ځانګړي روزل سوي ځواک سیل شپږ ډلې. تاریخي ډول خلکو د سیل شپږ ډلې په اړه خبرې نه دي کړي. هغه عملیات او تکنیکونه چې دوی ترسره کوي یا څنګه یې ترسره کوي هغه پټ ساتل سوي دي. د سمندري ځواکونو دننه دا ډله یوازې د ډیپ ګروپ په نوم پیژندل کیږي چې دا د بحري ځانګړو عملیاتو د پراختیا ډلې مخفف دی. په خپله په سیل شپږ ډله کې 300 عملیات کوونکي دي، مګر یو بله 2000 کسیزه ډله هم ده چې له هره بخشه د دوی حمایت کوي، لکه استخبارات، د سپورو روزونکي، د اغسي کښتۍ او الوتکې چې دوی عملیاتو ته وړي. داسې نشي کېدای چې اوس دې ګرده ډلې داسې وروزي چې هغه دې ژر تر ژره په ځنګل کې، په صحرا یا په یخو ساحو یا په ښارو کې عملیات وکړي. نو باید یوه ډله ولري چې تر ټولو مخکښه وي او د نړۍ په هر کونج کې عملیات ترسره کړي. په عراق او افغانستان کې شپنۍ چاپې د سیل ډلې کار وو. دوی د عملیاتو لپاره آماده دي. سیل ډلې امر ترلاسه کړ چې د دې چاپې لپاره پلان جوړول شروع کړي او یوې کوچنۍ ډلې د ودانۍ د جوړښت پر کمپیوټري شکل کار وکړ او معلومه یې کړه چې څنګه به دوی کور ته دننه ورځي. ښه لاره کومه یوه ده چې هر یو کنټرول کړي، وی وژني او وی نیسي. دوی روزل کېدل او آماده و چې که ولسمشر وویل چې هغه الوتکې ته ور وخیژي او پاکستان ته ولاړ سي. دوی خپلو کورنیو او ان خپل د سیل شپږ ډلې ملګرو ته په دې اړه هیڅ نه وویلې. یوه اندېښنه د عملیاتو د راز ساتلو هم وه. آیا امریکا باید پاکستاني حکومت په دې خبر کړي که نه؟ خبره د بې اعتبارۍ وه. د وخت په تیریدو سره موږ ته دا معلومه سوه چې له پاکستاني استخباراتو سره کار کول ستونزمن دي. کله چې به موږ همکاري سره کول، معلومات به افشا کېدل. اکثره وخت چې کله به دوی ته خبر ورکړل سو، دا به معلومه سوه چې هدف د چاپې څخه 1 ساعت مخکې له هغه ځایه ورک سوی دی. داسې ښکارېده چې چا مخکې خبر ورکړی دی. ولسمشر پریکړه کوي چې په پلان کې د پاکستانیانو داخلول په لسیزو کې د اسامه د نیولو د ترلاسه سوي یوازینی چانس د بایللو په معنا دي، مګر د پاکستانیانو نه خبرول دا چاپه نور هم خطرناکه کوي. دا د ځایي ځواکونو د پوهې پرته له سرحد څخه تیریدل دي. د پاکستان د ډیرې خاورې څخه تیریدل. امکان شته چې د ایبټ آباد ځایي ځواکونو ډزې در باندې وکړي. مقصد خطرونه خورا ډیر وو. د یوې احتمالي ناکامۍ پایلې د ولسمشر او د هغه د سلاکارانو پر ذهنونو دروند فشار اچولی وي. د هر چا په ذهن کې د 1980 کال د ډیزرټ 1 ناکامه عملیات یاد وو چې هڅه یې کوله له ایران څخه بندي کسان راخوشي کړي. کله چې الوتکه عملیاتو ته پر لارې سقوط سوه، 8 امریکایي پوځیانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا د کارټر د ولسمشرۍ لپاره یو ماتونکی ګزار وو. او له ولسمشر اوباما سره ناست ځینې چارواکي لا هم د بلک هاک د لوېدو ناورین یادوي. دا په 1993 کال کې سومالیا ته د ځانګړو ځواکونو عملیات و چې ګوټکس سرپنټ نومېده. وسلوالو 2 امریکایي چورلکې وویشتې. د جګړې په دوران کې 18 امریکایي سرتیري وژل سوي وو. جسدو ته یې سپکاوی وسو او د موګادیشو په کوڅو کې کش کړل سوه. د هغه ټاپ مشاورین لکه مرستیال ولسمشر بایدن، د بهرنۍ چارو سلاکار هیلري کلینټن، د دفاع سلاکار باب ګیټس
د CIA مشر لیون پناتا او داسې ټولو خپلې ارزونې ولسمشر اوباما ته ورکولې. ځینې نور بیا د دې په اړه تر نورو زړه نازړه دي. د مثال په توګه جو بایډن زړه نازړه و، باب ګیټس د ځمکني عملیاتو په اړه زړه نازړه و. دی یوازینی کس دی چې د ډیزرټ ون له عملیاتو ژوندی پاتې سوی دی. خو نور استخباراتي غړي د لیون پناتا په شمول ډېر زړور. د بهرنیو چارو وزیر کلینټن قناعت درلود چې دا سمه پریکړه ده، که څه هم هغې خپلې ټولې اندېښنې وړاندې کړې وې. ویل چې موږ که څه هم ښایي دا ډیره اشتباه کوو، ممکن د پاکستان سره زموږ اړیکې د یو لسیزې لپاره خراب شي، خو بیا هم دا سمه پریکړه ده چې باید عملیات ترسره شي. دا یو سخته پریکړه ده. هر کله چې ته ولسمشر ته د یو ځانګړي عملیات په اړه مشوره ورکوي، نو لومړی ته څومره باوري چې هدف به هلته وي، او آیا دا چې د عملیاتو د بریالي ترسره کولو ښه فرصت شته، بله دا چې کومې ممکنې ناکامۍ او نتایج به ولري. د دې لپاره چې امکانات نور هم ښه سي، اوباما د اضافي امکاناتو امر کوي. ولسمشر وویل چې زه غواړم چې دا خلک محفوظ وساتم او بیرته یې راوباسم. په خپله په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر لوړپوړو د ملي امنیت سلاکارانو داسې یو پلان جوړ کړی و چې پلی بوک یې باله. دا یو 3 حلقه‌یي دوسیه وه، تقریبا 2 انچه ضخامت یې درلود، او پکې دا ټول احتمالات شامل و چې د عملیاتو په منځ کې څه غلط او څه سم پیښېدلی شي. مثلا که د نیوي سیلز ټیم د پاکستاني پوځ یا پولیسو سره مخامخ شي، نو څه باید وشي؟ SEAL team, when it got in on the ground, was engaged by Pakistani soldiers or police. What would you do then? ولسمشر غواړي چې یوه بله سیل یا ځانګړې سمندري ډله دې د یو چټک غبرګون ډلې په توګه اماده سي. یوه خبره چې شخصا اوباما غوښتله وویني دا وه چې که دوی جګړې ته اړ سول، باید جګړه وکړي. هغوی نه غوښتل چې هلته ګیر پاتې سي، نو پوځ مشوره ورکړل او اضافه انتقالونکي هلیکاپټر یې د احتیاطي پلان په توګه برابرې کړې. ویل یې چې کیدای ستونزه پېښه سي. تر اوسه هم ولسمشر دا پریکړه نه ده کړې چې عملیاتو ته اجازه ورکړي که نه. د سیل 6 ډلې یو شمېر غړي شمالي کارولینا ته د چمتووالي لپاره واستول سول، او د نویدا په دښته کې عیناً د هدف سوي ودانۍ شکل جوړ سو، تر څو هغوی پرې د هر ډول احتمالي حالت لپاره تمرین وکړي. کیدای سي په لاره کې ځمکني ماینونه وي، یا ګرد کور شاید یو دام وي چې کله ته کور ته دننه ورسې، کیدای سي 4000 پاونډه بارود پټاو سي، او دا د ټولو پوځ د ختمېدو لپاره کافي. دوی پوهیږي چې زیات احتمالات سته، نو دوی باید ورته تیار وي، او پلان هر وخت هغسې نه دي څنګه چې جوړ سوی. موږ یو متل لرو چې لومړی پر پلان غور وکړه، بیا په پلان کې غور وکړه. د استخباراتي معلوماتو څخه د سیل ډله پوهېدل چې د لوړو دیوالونو شاته چې ودانۍ پکښې قرار لري، حد اقل 2 تعمیرونه دي. داسې معلومیږي چې د قاصد ورور او مرموز اوسېدونکي په اصلي تعمیر کې دي، او په کوچني تعمیر کې خپل الکویتي او د هغه کورنۍ ده. دوی ته د رسیدو لپاره سیل ډله باید پر 2 ډلو وویشل سي. یوه ډله به په انګړ کې ښکته سي او د شاوخوا امنیت به ونیسي، او هغه بله ډله به پر رسۍ بام ته ورښکته سي او اوسېدونکي به حیران کړي. استخباراتي معلومات ډیر مهم وو. زموږ د سپوږمکۍ انځورونه او ځمکني معلومات، تر کومه چې موږ ته ممکنه وه، موږ لږ تر لږه د هدف ځای شاوخوا د جګړې ساحه مطالعه کړې. کله چې سیل ټیم چمتوالی نسی، ولسمشر نور متخصصین راغواړي. هغه غوښتل چې استخباراتي معلوماتو ته له نوې زاویې وکتل سي، چې دغه ته مسلکي خلک د ریډ ټیم یا د سرې ډلې تمرین وایي. مشرانو تحلیل کوونکو ته هغه هر څه چې په دې قضیه کې سره راغونډ سوي وو ورکول سوي دي. د دوی کار دا دی چې د استخباراتي معلوماتو یوه خاصه ارزونه وکړي. د معلوماتو تر ارزونې وروسته ریډ ټیم دا فیصله وکړل چې په کور کې د بن لادن شتون 50% دی. زما په نظر 50-50 ته رسیدل هم غټه خبره وه. د ویګاس لپاره دا کوچنی چانس ښکارېدی، خو زما لپاره د استخباراتو کارپوه یم، دا ښه امکانات دي. د سپینې ماڼۍ په اخري محرم مجلس کې لا هم ګډونوال توافق ته نه و سره رسېدلي. کله چې دوی د بحث پر مهال پر میز خبرې کولې، هر ګډونوال به خپل نظر داسې پیل کاوه: ښاغلی ولسمشره، بس ته پوهېږې چې څه وکړې. موږ پوهېږو چې دا ښایي ستاسو تر ټولو ستونزمن تصمیم وي. په رښتیا هم دا د یوې ټوکې غوندې خبره وه، ځکه هر یوه دا جمله تکراروله تر څو د وروستۍ پرېکړې مسؤلیت له ځانه لرې کړي، ځکه دوی پوهېدل چې اخر به هم دا فیصله ولسمشر کوي.
زه فکر کوم چې زموږ څخه به اکثرو دا ویلي وای چې دلته خطر ډیر دی او موږ چې ښه کړي وای نو ویلي به مو وای چې مشره زه غوښتنه درڅخه کوم چې دا غټ خطر پر ځان واخل او تر دې وروسته به مې ورته ویلي وای چې تر دې ښه چانس په لاس نه درځي او اوس مسؤلیت در د غاړې دی. دا د ولسمشر لپاره تر ټولو اخري فیصله ده. اوس نو آیا دی غواړي چې د امریکایي ځواکونو ژوند په داس حال کې چې بې باوره دی په خطر کې واچوي کنه؟ ولسمشر اوباما وایي چې دی د فکر کولو لپاره نور وخت اړتیا لري مګر دند هم خپل خطر لري. که ته د مکمل کولو لپاره ډیر وخت انتظار کوي نو موقع له لاسه ورکوي. په دغه بله ورځ سهار ولسمشر خپل لوړپوړي سلاکاران راغواړي او خپل فکر یې داسې جوړ کړی و چې نیفټون سپیر عملیات شروع کړي. دا بهترین معلومات و چې دوی لرل. دا بن لادن و دغه موقع و چې برید و هغه موقع چې دوی یې د کلونو راهیسې انتظار کاوه او په دې خطر ارزي. چاپه د سبا لپاره پلان شوې ده. شنبه د اپریل پر 13 خو که احتمالاً هوا خرابه سي کېدای سي یک شنبه اوله ورځ سي. دا چې ځواکونه د عملیاتو لپاره آمادګي نیسي ولسمشر خپلو پلان سوو ژمنو ته دوام ورکوي. د خبریالانو لپاره ډوډۍ د شنبې په ورځ ټاکل شوې وه چې ولسمشر تل ګډون پکې کوي. دا د لې په واشنگټن کې یو کلنۍ غونډه ده چیرې چې ولسمشر پکې په تور نیکټایي کې راښکاره کیږي او په دا ورځ د ده څخه د ټوکو توقع کیږي. د دې لپاره چې عملیات محرم وساتل سي هر یو باید داسې تمثیل وکړي چې د تل په څیر یو عادي غونډه ده. د ولسمشر سلاکارانو په دې مسله بحث کوي چې آیا ولس ته دا ووایي چې د ناروغۍ تمثیل وکړي که ولسمشر راولي او خلکو ته د سټیج پر سر ټوکې وکړي کوم چې د هغه شپې یو مهمه برخه ده او دلته داسې وخت دی چې کمانډویان پر هدف برید کوي. که چیرې هلیکوپټر راولویږي او د بلیک هاک ډاون پیښه تکرار سي او ټوله ډله دې له منځه ولاړه سي. په وروستۍ لحظه کې د هوا وړاندوینه وسوه نو عملیات 24 ساعته وځنډول شول. دا د افغانستان په جلال آباد کې د شپې 11 بجې دي. یو تاریکه شپه ده. دوی بلاک هاک الوتکې د امریکا له هوایي میدان څخه پورته کیږي. په هر یوه کې د سیل ډلې 12 ځواکونه دي. د دې عملیاتو کوډ نوم چې هدف یې د اسامه بن لادن نیول و نیفټون سپیر و چې بالاخره په لاره واچول شول. ابات آباد ته یوه جدي الوتنه سرتیري وروستی چمتووالی ترسره کوي. د عملیاتو لپاره یو ډیر تفصیلي پلان موجود وي. کله به داخليږي کله به راووځي څه به له ځان سره وړي او څوک په هلیکاپټرو کې کښیني. دا ځواکونه د خپلو ځانګړنو او تجربو په خاطر د عملیاتو لپاره انتخاب شوي وو. دا هغه عملیات دي چې دوی له ډېره وخته ورته انتظار وو. ته د هر ډول احتمالي حالات فکر کوي. وایه که پر موږ د ننوتلو پر مهال ډزې وسي که لومړنۍ ناسته په غلط ځای وسي که یوه مرمۍ یا توغندۍ راسي او هلیکوپټر د ودانۍ نه بهر نسکوره سي چیرې به پیلوټان انتقالوي څنګه به یې ساتنه کوي. ته له خپل پلان څخه کار اخلي او هر حالت ته چمتووالی نیسي. ځواکونو هم د یوې شخصي لحظې وخت پیدا کړ. فضا ډېره عجیبه ده. خلک وروستۍ دعاوې کوي او د خپلو کورنیو په فکر کې دي. هر سرتیری خپل شاجوران ګوري چې مرمۍ ورتېره ده که نه ده. وسایل یې کلک تړلي دي. د خپل ملګرو سره آخري خبرې کوي. هره کوچنۍ خبره ذهن ته راوړي. په تیاره کې یو ترجمان او د کایرو په نامه یو سپی هم ورسره دی. دوی د کینن د ډلې غړي دي. دوی د ځمکني ماینونو او شیانو د بویولو لپاره دي چې یو شی یا یو چاپسي ګرځي بویوي یې. کایرو د چاپو یو تجربه کار سپی و. په حقیقت کې دی په تیره چاپه کې زخمی شوی او 6 میاشتې رخصتي یې اخیستې وه. ځواکونه په نوو رادار ضد الوتکو کې الوتنه کوي کوم چې خاص د دغه عملیاتو لپاره ډیزاین شوي دي. نیوی سیلز د نړۍ تر ټولو پرمختللي وسایل لري او هر نسل کې د هغوی هلیکاپټرونه لا چټک لا سپک او نه کشفېدونکي کیږي.
harder to detect? نایټ سټاکرز یا د شپې تعقیبونکي د عملیاتو پیلوټان دي چې د پوز د 114م ځانګړي هوایي ډلګۍ سره تړاو لري. We're called night stalkers for a reason. We tend to like to fly at night. موږ ته نایټ سټاکرز ځکه ویل کیږي چې موږ عموما د شپې الوتنه کوو څو په تیارو کې پټ ووسو. د شپې الوتنه د ورځې له الوتنې سره ډیر توپیر لري. ارونا طبعا هم بیله بڼه لري. ټول عملیات داسې طرح کیږي چې هدف ته له ناڅرګند لوري او په ناڅرګند وخت کې برید وسي. Unexpected time. ایبټ آباد ته د هدف لپاره سفر 90 دقیقې وخت نیسي. 2 هلیکوپټرې وتوانېدې چې د پاکستاني سرحد څخه داسې تیرې سي چې کشف نسي. You're going to have weather radar so you can detect. ته باید هوا پیژندونکي رادارونه ولري ترڅو هوایي یا برقي طوفانونه معلوم کړي چې کېدای سي په افق کې وي. ته باید وسلې ولري. دا وسلې معمولا په عادي پوځ کې نه موندل کیږي. دا یو خاص هدف ته د رسیدو لپاره جوړ شوي دي. Inventory. So these are specifically designed to get onto an objective. نن سبا ډېری الوتکې د اوږده واټن د تیلو ذخیره کولو وړتیا لري او دوی کولی شي د هوا له لارې د تیلو اکمالات ترسره کړي. او اصلي پلان دا و چې دوی به د باندې انګړ ته په رسۍ ژر ورتا کېدل. دی به 2 دقیقې نیولې چې دا هلکان ښکته شي او شاید ټولې 10 دقیقې نیولې وای چې پر دواړو تعمیرونو ورسي. دوی چې څنګه د ودانۍ ساحې ته ورسېدل او ښکته کېدو ته چمتو سول، یو پیلوټ له جدي ستونزې سره مخ کېږي. هوا د ټولو د توقع خلاف ډیره ګرمه وه. هلیکوپټر خپل کنټرول له لاسه ورکړ ځکه هوا نری وه او الوتکه په دې خاطر چې درنه وه د ځمکې خواته یې ښکته کېدل شروع کړ. مخ او شاته زنګېدله. ډرونونه د ودانۍ پر سر ګرځي او دا غمیزه په ژوندۍ بڼه په جلال آباد کې مرستیال اډمیرل مکریون په لنګلې کې د CIA قومندانۍ او د سپینې ماڼۍ په وضعیت خونه کې ناست کسان ویني. دوی ټول یو کوچني خونه کې سره راټول او حالات اوري او ګوري. لومړی کار چې باید حلقان یې وکړي هغه سرسمیرنه ده تر څو مطمئن شي چې ټوله د دي. دوی ټول لیدل چې هلیکوپټر لاندې روانه ده او بیا ټکر کوي. اندېښمن و چې آیا نور مو هدف له لاسه ورکړ. دا چې یو هلیکوپټر سقوط سوی او خبر رسوایی ته نږدې سوی نو سیلز ډله باید ژر تر ژره د حالاتو سره ځان عیار کړي کنه ټول عملیات بل خطر سره مخ سي. دا سیده کښېناسته فقط یو څه په شدت سره کښېناسته. دې ته موږ غیر منظمه یا سخته ناسته وایو او په دې خاطر د تخنیکي لحاظه الوتکه ناممکنه سوه چې پورته سي. په وضعیت خونه کې تشویشونه لا پسې ډېرېږي. زړه دې تر خولې راغلی. په هیڅ حالت نه پوهېږي که چیرې پاکستاني ځواکونه راسي حمله وکړي که اوس خبر راغلی چې عملیات ناکامه سول. د سپینې ماڼۍ مشاورین لیواله دي چې واوري چې سیل سرتیري د چورلکې له سقوط څخه ژوندي پاتې سوي دي. یو ډیر حساس وخت و تر هغه وخته چې دوی له مکریون څخه واورېدل چې ویل یې نه هلکان ورڅخه راوتلي دي په هلکانو څه نه دي سوي او موږ تیاری ورته کوو موږ پلان تغییروو. کله چې قومندان مکریون وویل چې هیڅ مشکل نشته هلکان خپل وظیفه ترسره کوي دې ماته د زړورتیا یو احساس راکړ. په ایبټ آباد کې د پیلوټ څخه د چورلکې پزه په ځمکه ننوځي. که ناکامي نسي منلی نو باید هدف ته د رسیدو لپاره حل لاره پیدا کړي. یو شی چې د بریا لپاره مهم دی هغه پر ځمکه د تکړه ځواکونو او خلکو شتون دی چې حالات بدلولی سي. ځواکونه فوراً د بي پلان څخه کار اخلي. کله چې کار خراب سي ته به غبرګون نه شې. یو چیک لیست لري او ته کولی سي د هغه مطابق ولاړ سي. دوی په چټکۍ سره ځانونه منظموي او د ځمکې لخوا ودانۍ ته ننوځي. لومړی کار چې باید حلقان یې وکړي هغه سرشمیرنه ده تر څو مطمئن سي چې ټوله د دې دي. مګر ټکر د غالمغال سبب سو. خلک راویښېږي نو دوی هره دقیقه په دې فکر کې وي چې اوس پر موږ هر رقم دښمن راتللی سي. له دې ویرې سره چې ګواکې هدف به یې له لاسه ورکړی وي نو دوی پوهېږي چې اوس هره ثانیه مهمه ده. کله چې دروازې ته رسېږي دروازه باید ژر تر ژره ماته سي. کله چې دروازه ماته سوه هلکان ور داخل سوه چپ او ښي اړخونو ته سره ولاړه بیا نو خپل کار کولی سي.
ځواکونه انګار ته ورداخل سول. اوس دوی باید اصلي تعمیر ته ورسي چیرې چې دوی فکر کوي چې هلته به بن لادن وي. هلته کوچني ماشومان وو چې نه یې غوښتل ووهل سي یا ونیول سي او نه پوهېدل چې څه وکړي او چیرې ولاړ سي. دوی تر اوسه هم نه پوهیږي چې په ودانۍ کې نور څوک دي او د څومره خلکو سره وسلې دي. او دوی دغسې مخ ته د خطر پر لور ورځي. ځینې پسې ګوري او پاکوي او دغسې لوړ پسې ځي. کله چې یو نفر ټکان کوي دوی ورسره ښکېلیږي. تر اوسه د بن لادن څه نښه نه لیدل کیږي. ځواکونه مخ ته ځي ترڅو ورپسې تعمیر هم پاک کړي. دوی ویني چې په اکثره لارو کې یې سیم خاردار اچولی دي یا قلف دي. یو داسې طرز العمل باید موجود وي چې له خنډونو تیر سي او فقط تمرکز پر هدف او خپل امنیت وساتي. دوی ته یوه بنده دروازه په مخ ورځي. دوی امنیتي تدابیر نیسي او دروازه پټاووي. په لینګلی کې د خپل مرکزی دفتره د CIA مشر لیون پنیټا ولسمشر ته د عملیاتو جریان بیانوي. موږ واورېدل چې ډزې سوي. موږ پوره باوري نه وو چې څه پیښیږي. تقریبا 15 یا 20 دقیقې خاموشي وه. په دې معنا چې په حقیقت کې څه روان دي. دوی دننه په اصلي تعمیر کې دي. دا ځوان هلک چې همدا اوس یې وویشتی د بن لادن زوی ته سوی دی. دوی په زینو کې لوړ د سر منزل ته پورته کیږي. اسامه بن لادن له دروازې سره ایسته کوي. له ځواکونو څخه په لاین کې یو پوځي پوهیږي چې دا بن لادن دی. د هدف د لیدلو شفر جیرانیمو قومندان ته ولیږل سو. عملیاتي شفر په الف با نومول سوی وو لکه ABCDG. جی د اسامه بن لادن د نیولو په معنا وو چې یعنی جیرانیمو. دوی اسامه بن لادن د ډبل ټاپ امر سره یو ډز پر سینه بل پر سر وویشتی. په وضعیت خونه کې ناره شوه. موږ پیدا کړ. فکر کوم خو شاید دیوی هیله مو همدا ده. هغه ډېرې اوږدې او ستړې شېبې وې چې د دې تورې اورېدو ته مو تېرې کړې. دوی مخ ته ورځي چې تایید یې کړي چې دوی اصلي سړی پیدا کړی دی. د AKIA یو پیغام واستول سو یعنی دشمن پر اشتیا سره ووجل سو. یو پوځي د بن لادن کونډه ښځه له مخې ایسته کوي ځکه فکر یې کاوه چې شاید چاودېدونکی واسکټ یې اغوستی وي. یوه ښځه د مرمۍ د ټپ له کبله زخمي سوې او زخم یې وینې کوي. دوی د DNA د سمپل لپاره وینې ورڅخه اخلي. د سیل ډلې د ثبوتونو راټولول پیل کړل. د بن لادن د مخ عکسونه یې واخیستل او ویې لیږل چې CIA کې ناس 2 ټیمونه چې د څېرې پیژندنې ماهرانو د هغه پوزې او ځنې اوږدوالی اندازه کړي. عملیات لا نه دي تکمیل سوي. بن لادن القاعده له همدې ځایه اداره کوله. هغه اسناد او ثبوتونه چې هلته پاتې وو ښایي د راتلونکو حملو مخه ونیسي. د بن لادن نیولو 19 دقیقې ونیولې. هغه پاته وخت دوی خونه په خونه ګرځېدل او کمپیوټرانو، موبایلونه، اسناد او هر هغه شی لټوي چې ښایي څرګنده کړي چې بن لادن په تیرو 6 کلونو کې هلته څه کول او یا هم دا چې هغه له شبکې د نورو غړو یا برخو سره څه ډول اړیکې لرلې. مګر هره دقیقه دوی خپلې ډلې د معلوماتو د راټولولو لپاره په خطر کې اچولې. یوه هلیکوپټره ودانۍ ته رانږدې کیږي ترڅو په تخلیه کې کومک ورسره وکړي. ټول پرسونل مو راایستلی دی. الوتکه مو چمتو ده او له ټاکلې خروجي لارې وځو.
د راوتلو مخکې یوه ډله هغه ټکر سوې چورلکه پټاووي ترڅو دا یقیني کړي چې د پرمختللي ډیزاین رازونه او ټکنالوژي یې د دشمن لاس ته ونه لویږي. د سهارګاه خواته د سیل ډلو بیرته جلال آباد ته ځانونه راورسول. د راوتلو مخکې د القاعده مشر پیژندل 100% یقیني سوه. څو ساعته وروسته به د هغه جسد USS کارل وینسنټ بیړۍ ته ورسیږي او د بن لادن جنازه به سمندر ته واچول سي. د سپینې ماڼۍ ډله تصمیم نیسي چې نړۍ ته خبر ورکړي. دا خبر چې د امریکا تر ټولو غټ دشمن شهید سو. Geronimo.